السلام علیکم ملګرو. رب تعالی په دې دنیا کې رنگ رنگ مخلوقات پیدا کړی دي. پاغه مخلوقاتو کې بنن تاسو ته خایو چې په دې دنیا کې د ټولو نه غټ ځناور کم یو دی. تاسو ته پته شته؟ که تاسو ته پته نه وي زه به درته وایم. د ساینسي تحقیق مطابق په دې دنیا کې د ټولو نه غټ ځناور بلو ویل مې دی. د دې مې یا کب اوږدوالی 98 فیټه او د دې مې وزن 1,50,000 کیلوګرامو ته رسي. ستاسو د پویولو دپاره درته ووایم چې یو ویل مې د 10 هتیانو برابر وزن لري او تاسو ته خو دا پته ده که نه چې هتی په دې ځمکه د ټولو نه غټ ځناور دی. د بلو ویل زړه دومره غټ وي لکه یو موټر مره. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې دا مې به څومره غټ وي. که تاسو ته دا ووایم چې د بلو ویل آواز 180 ډیسیبل اوچت وي او د جیټ جهاز آواز 140 ډیسیبل وي، نو تاسو ته به پته ولګي چې د بلو ویل آواز د جیټ جهاز نه هم تیز دی. د دې مې آواز دومره تیز وي چې په سمندر کې تر 800 کیلومترو پورې یو ویل مې د بل ویل مې آواز اورېدی شي. تاسو به اوس دا ضرور سوچ کوئ چې د دې مې خوراک به څومره وي. نو بیا واورئ چې یو ویل مې د یوې ورځې تقریبا 2500 کیلوګرامه خوراک خوري. او د مزې خبره دا ده چې د بلو ویل د خوښې خوراک کریل نومې یو ورکوټې شان مې دی. د بلو ویل مې بچې د یوې ورځې لسکم 200 لیټره پیس کی. دی وخت د دنیا په سمندرونو کې تقریبا 25,000 بلو ویل موجود دي. او که موږ د دې د یوې ورځې د خوراک اندازه ولګو نو تقریبا 6 کروڑه 25 لاکه کیلوګرام خوراک د یوې ورځې دی ته الله پاک ورکوي. نو ټول په شریکه باندې په کمنټس کې او په ژبه باندې ووایئ سبحان الله. که تاسو دا قسمه معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل معلوماتي خزانه او زموږ په فیسبوک باندې پیج هم د معلوماتي خزانه په نوم باندې دی. جزاک الله.